سلامونه او نیکی هیلي یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم. آلمان یا جرمني هیواد ته د بشردوستي ویزو لپاره څنګه نوملیکنه کولی شو. که غواړئ چې د نوملیکنې هغه بشپړ لارښود باندې پوه شئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ. د نورو هیوادونو په شان د جرمني آلمان هیواد هم یو څه ځانګړې ویزې د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. په نننۍ ویډیو کې موږ په دې غږیږو چې دغه ویزې کوم ډول کسانو لپاره دي، په کومو شرایطو برابر کسان ورته نوملیکنه کولی شي، او د نوملیکنې یا هم د اپلیکیشن د لیږلو هغه پروسس یا هم لارښود څه ډول دی. د کاناډا هیواد په څیر د جرمني هیواد هم یو څه ځانګړې ویزې د افغانانو لپاره اعلان کړي دي چې د نوملیکنې لپاره هم موږ کوم فورم یا هم بل څه د ضرورت نه لرو، بلکې د یو ایمیل په ترو باندې کولی شئ تاسو خپل غوښتنلیک جمع کړئ. د کاناډا هیواد او د آلمان هیواد دغه نوملیکنې بهیر یا هغه پروسس تقریبا تر ډیره سره ورته دي. نو په نننۍ ویډیو کې موږ په دې غږیږو چې کوم ډول کسان ورته نوملیکنه کولی شي یا کوم ډول اشخاص ورته په شرایطو برابر دي، د نوملیکنې لپاره کوم چیزونو ته ضرورت دی او کوم ایمیل ادرسونو ته موږ کولی شو چې خپل دغه غوښتنلیک راجمع کړو. که غواړئ چې په دې هر څه پوه شئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ. کوم کسان ورته نوملیکنه کولی شي؟ لومړی هغه کسان چې المانیانو سره په افغانستان کې کار کړی وي، یعنی هغه ډول کسان چې د الماني ځواکونو سره په افغانستان کې وظیفه اجرا کړی وي او یا هم د آلمان یا جرمني په سفارت کې وظیفه یې لرله. دغه ډول خلک کولی شي چې د آلمان دغه اعلان شوي ویزو ته نوملیکنه په اسانۍ سره وکړي او د دوی غوښتنلیک ډېر ژر منل کیږي. دویم هغه ډول کسان چې د آلماني موسسې کوم چې د GIZ په نامه هم مشهور دی سره کار کړی اوسي او یا هم دنده اجرا کړی اوسي. دغه کسان لپاره هم یو ښه چانس دی چې اوس ورته خپل نوملیکنې یا هم غوښتنلیک راجمع کړي. دغه ډول کسان لپاره هم یو ښه چانس دی چې خپل غوښتنلیک جمع کړي. GIZ یو مؤسسه وه چې په افغانستان کې به عموما دیو فعالیتونه ترسره کوه او ډېر زیات شمېر خلک یا هم مامورین یې لرل. اوس دغه مؤسسې له خوا نه هم کوم کسان چې په کارونو باندې ګمارل شوي ول اوس ورته ځانګړې ویزې یا هم خاص ویزې ورکول کیږي. که چیرته تاسې غواړئ چې انفرادي ډول سره که چیرته تاسې د GIZ مؤسسې سره هم کار کړی اوسي او اوس غواړئ چې خپل غوښتنلیک جمع کړئ، نو د نورو معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ له دغه دوو ایمیلونو څخه معلومات حاصل کړئ. که غواړئ چې انفرادي هغه معلومات ترلاسه کړي یا غوښتنلیک اړوند معلومات ترلاسه کړي، نو دغه لومړی فور انډیویجوال انکویریز کوم ایمیل ادرس چې ورکړی دی دلته تاسو خپل معلومات او همدارنګه غوښتنلیک جمع کوئ. د دغه ایمیل ادرس په واسطه تاسې کولی شئ خپل معلومات که غواړئ چې تاسې انفرادي ډول د څه معلوماتو لپاره پوښتنه وکړئ، نو تاسې کولی شئ چې د دغه ایمیل ادرس ته خپل غوښتنلیک یا هم نو تاسو کولی شئ چې دغه ایمیل ادرس ته خپل پیغام پرېږدئ. که غواړئ چې انفرادي ډول سره د دغه مؤسسې اړوند معلومات یا هم یو څه وضاحت پوښتنه وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې د دغه ایمیل ادرس ته خپل پیغام پرېږدئ چې دغه ایمیل ادرس په okv-afghanistan@giz.de دغه ایمیل ادرس ته خپل پیغام پرېږدئ او د نورو معلوماتو او دغه لارښوونې هغه کوم پروسس دی د دې اړوند پوښتنې ورنه وکړئ. او که عام معلومات غواړئ تاسې دې ونه وکړئ، نو د دې لپاره بیا د دغه دویم ادرس ته خپل پیغام پرېږدئ چې دی دی afghanistan-info@giz.de. دغه دو ایمیل ادرسونو په واسطه تاسو کولی شئ که چیرته تاسې د GIZ مؤسسې سره هم کار کړی اوسئ د نورو معلوماتو لپاره پیغامونه پرېږدئ او دوی درسره په دغه پروسه کې ډېر زیات همکاري کوي. یو څه نور کسان هم د بشردوستي په اساس آلمان دغه اعلان شوي ویزو ته نوملیکنه کولی شي چې په دغه کسانو کې لومړی خبریالان هم دي، یعنی هغه خبریالان چې په ټولنه کې فعالیتونه یې کړي اوسي د خبریالۍ اړوند ډېر زیات کارکردګي لري او اوس د دغه کارکردګي یا فعالیتونو په وجه دوی د خطر متوجه اوسي.
دیو هم کوي چې د المان لخوا نه اعلان شوي دغه ویزو ته نوملیکنه وکړي. په ضمن کې د ښځو حقوقو اړوند فعالان یا هم ښځینه کسان هم کوي چې نوملیکنه وکړي. ډولو دی چې دغه 20,000 یا 10,000 کوم ویزې چې د المان لخوا نه اعلان شوي دي په دې کې نیمایي هغه ښځې دي. نو که چېرته تاسې د ښځو اړوند فعالان هستئ یا د ښځو حقوقو اړوند مطلب تاسې مبارزه هم کړې اوسي، کولی شئ چې د دغه ویزو لپاره خپل غوښتنلیک جمع کړئ. په دریم قدم کې مدني یا هم بشر حقوقو اړوند کوم فعالان چې د دیو هم کولی شي خپل غوښتنلیک یا هم اپلیکیشن ولیږي. هغه کسان هغه مدني یا هم بشر حقوقو فعالان چې په ټولنه کې دیو فعالیت ترسره کړی اوسي، په مختلفو بخشونو کې دیو کارګردګي کړی اوسي او اوس د خپل فعالیتونو په نتیجه کې دیو د خطر متوجه اوسي، نو دغه ډول اشخاص ته هم یو ښه چانس ده چې خپل غوښتنلیک دغه جرمني هیواد ته ولیږي او د دغه ویزو ګټونکي شي. د خبریالانو همدارنګه ښځو حقوقو اړوند فعالانو او مدني او همدارنګه بشر حقوقو فعالانو سره سره هغه طبقه خلک هم کولی شي چې نوملیکنه وکړي چې هغوی خپل ژوند یو نه یو ډول خطر سره محسوسوي. یعنی هر هغه کس چې ثابت کړی شي چې ژوند یې په خطر کې دی او کره شمېر اسناد او ثبوتونه په لاس کې ولري، نو دغه ډول اشخاص که هغه هر ډول مسلک والا اوسي، که هر طبقې څخه اوسي، خپل غوښتنلیک جمع کوی شي او ګوندې ته هم دا چانس ورکړل شي. یعنی تاسې په یو داسې بخش کې هم کار کړی اوسي چې ستاسې د فعالیت په وجه ستاسې د خطر متوجه اوسي، نو تاسې هم کولی شئ خپل غوښتنلیک جمع کړئ، ایمیل ادرس کې خپل معلومات ولیکئ او کوم ایمیل ادرسونه چې زه درته ښیم هغې ته ولیږئ، ممکن تاسو ته هم دغه ویزې درکړل شي. دا هر څه بای چانس دی، مهمه نه ده چې تاسې ته حتما دا ویزې درکړل شي، شاید امکان دی اوسي تاسې هم دغه ویزو کې راشئ. اوس راځو کله چې مونږ یو ایمیل لیکو، په ایمیل کې کوم ډول معلومات باید مونږ شامل کو. نو په ایمیل کې دغه لاندې 5-6 چیزونه باید تاسې حتما ذکر کړئ ځکه دغه مهم چیزونه دي. لومړی فل نیم. کله چې تاسې ایمیل ټایپ کوئ یا هم ایمیل لیکئ، تر ټولو لومړی تاسې خپل مکمل بشپړ نوم ولیکئ. په دویم قدم کې ډیټ آف برث اینڈ پلیس، د پیدا کېدو تاریخ دا ډېر زیات مهم دی، دا ولیکئ په میلادي تاریخ سره او همدارنګه د پیدا کېدو ځای هم تاسې مشخص کړئ، یعنی تاسې په کوم ولایت او په کوم هیواد کې پیدا شوي یاستئ. په دریم قدم کې تاسې باید خپل ملیت هم ذکر کړئ. ورسره په څلورم سټپ کې تاسې کولی شئ د پاسپورټ نمبر ولیکئ، خو دا آپشنل دی. آپشنل په دې معنا دا اختیاري دی، که چیرې د پاسپورټ په لاس کې لرئ نو کولی شئ د پاسپورټ نمبر ولیکئ، او که پاسپورټ نه اوسي نو بیا مهمه نه دی، کولی شئ چې د پاسپورټ نه تیر شئ، ځکه اکثره ورونه پاسپورټ نه لري. که چېرته تاسو سره پاسپورټ نه اوسي دا غټه ستونزه نه ده، پاسپورټ نه تیر شئ. په پنځم قدم کې خپل ایمیل ادرس ولیکئ او کوشش وکړئ چې دغه غوښتنلیک هم د خپل ایمیل ادرس څخه جمع کړئ، ځکه تاسو ته بیا کم تغییرات، کم نوي معلومات یا هم څه غوښتنې راځي هغه هر څه تاسو ته معلومیږي. په پنځم قدم کې فون نمبر یا هم د خپل ټلیفون شماره هم تاسو ولیکئ. کوشش وکړئ چې هغه ټلیفون شماره تاسو ولیکئ چې هغه تاسو سره فعال اوسي. ممکن تاسو ته یو ورځ زنګ ووهي او تاسو نه د نورو معلوماتو پوښتنه وکړي، نو فعال شمارې هم تاسو باید ولیکئ. په شپږم قدم کې تاسو کولی شئ چې جاب ټایټل ولیکئ، یعنی تاسې په کوم دنده باندې هستئ، آیا تاسې خبریالان هستئ، مدني فعالان هستئ، د ښځو حقوق اړوند کوم مبارزین هستئ، خپل هغه وظیفه، خپل هغه فعالیت دلته مشخص کړئ. نو کله چې تاسې یو ایمیل کې دغه 6 ډوله معلومات ولیکئ، له دې څخه وروسته یو بل ډیر مهم موضوع تاسې باید ذکر کړئ، او هغه دا ده چې د خپل حالت په اړه په انګلیسي کې لنډ معلومات ورکړئ. یعنی په دې معنا تاسې کوم فعالیتونه ترسره کړي او اوس تاسې کوم ډول خطرونو سره مخ یاست، د دغه ټولو فعالیتونو همدارنګه کوم خطر یا هم مشکلاتو سره تاسې اوس مخ یاست، د دې په اړه تاسې په انګلیسي کې یو لنډ شانته جامع مقاله ولیکئ چې ډیر با مفهومه او همدارنګه دلچسپه مقاله اوسي، ستاسې دغه فعالیتونو او د فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوي خطرونو ته ګوري او ستاسې دغه کم غوښتنلیک هم چې جمع کړی دا بیا ارزیابي کوي. نو کوشش وکړئ دغه انګلیسي کې چې کوم مقاله تاسې لیکئ دا باید ډېر درست او همدارنګه جامع اوسي.
هر کله مو چې په انګلیسي کې دغه خپل مقاله چې ورته تھرډ سټیټمنټ هم ویل کېږي دا مو ولیکه. له دې څخه وروسته په اټاچمنټ کوم هلته یو آپشن دی هلته خپل ټول اړین اسناد ورسره پیوسته کړئ. هر هغه سرټیفیکیټونه یا هم ستاینلیکونه تاسې د خپل فعالیتونو په نتیجه کې ترلاسه کړي اوسې دا هر څه ورسره پیوسته کړئ. کوشش وکړئ دغه د تحصیلي اسنادو لیږلو څخه ډډه وکړئ ځکه دغه چیزونه هغوی درنه نه غواړي. هغه ډول سرټیفیکیټونه او ستاینلیکونه تاسې پیوسته کړئ چې هغه د دې ثبوت کیدای شي چې تاسې فعالیتونه هم کړي دي او تاسې کارګردګي هم په ټولنه کې خدمات هم وړاندې کړي دي. هر کله مو چې دغه شپږ ډول معلومات تاسې تکمیل کړل بیا خپل دغه ایمیل لاندې ایمیل ادرسونو ته ولیږئ. دلته موږ سره دوه ایمیل ادرسونه شتون لري. هغه دغه غوښتنلیک د آلمان هیواد بهرنیو چارو فدرالي حکومت ته لیږل کیږي چې دوی هم یو دوه ایمیل ادرسونه لري چې تر ټولو معتبر یې دغه لومړی یو دی. یعنی تاسې خپل دغه ټول معلومات دغه لومړی ایمیل ادرس ته ولیږئ چې دا په دې ډول دی 040KRISE16 یا 16@diplo.de خپل دغه معلومات دغه ایمیل ادرس ته ولیږئ. خو په ځینو صفحو کې بیا دغه لاندنی ایمیل ادرس هم ورکړل شوی و نو ممکن تاسو کولی شئ چې هلته په ایمیل ادرس کې CC کوم آپشن دی هغه کې دا بل ایمیل ادرس هم تاسو ذکر کړئ چې دا هم هماغه پاسیني غوندې دی خو دلته د 14 پر ځای 19 لیکل شوي دي. نو دغه ایمیل ادرس چې تاسو لیکئ دا د آلمان هیواد بهرنیو چارو هغه کوم وزارت یا فدرالي کوم وزارت دی هلته لیږل کیږي. له دې سره سره تاسو کولی شئ خپل غوښتنلیک د آلمان هیواد د کډوالو او مهاجرت وزارت ته هم ولیږئ چې د هغوی ایمیل ادرس په دې ډول دی service@bamf.bund.de. نو دغه خپل کوم معلومات هم چې تاسو په ایمیل کې راجمع کړي دي کوشش وکړئ دغه پاسنی دغه ایمیل ادرس همدارنګه لاندنی دغه ایمیل ادرس چې د آلمان هیواد د کډوالو او مهاجرت اړوند ایمیل ادرس دی ویلیږئ. هر کله مو چې تاسو خپل دغه ایمیل دغه ادرسونو ته ویلیږه بیا نو منتظر پاتې شئ. هر کله مو چې دغه ایمیل ادرسونو ته خپل ایمیل ولیږه بیا تاسو ته یو پیغام یو ایمیل راځي چې هغه ایمیل کې وایي چې تاسو ایمیل موږ ته ورسېده موږ ورباندې هغه پروسس عملی اجرا کوو تاسو باید ورته منتظر شئ. نو بیا خپل ایمیل ادرس ته منتظر اوسئ ځکه دا وخت نیسي. د وخت په درېدو سره دوی ستاسو دغه غوښتنلیک ارزیابي کوي که په شرایطو برابر اوسئ او واقعا ستاسو ژوند د خطر سره مخ واوسئ هغوی تاسو سره په اړیکه کې کیږي او ستاسو څخه نور اړوند اړین معلومات غواړي او په دې ترتیب سره تاسو ته بالاخره د آلمان هیواد ویزه درکول کیږي. غواړئ چې موږ در سره په نوملیکنه کې همکاري وکړو نو له موږ سره په اړیکه کې شئ. زموږ پته جلال آباد ښار حج اوقاف جومات ته مخامخ شاهین پلازا روخان انلاین خدماتونو مرکز جلال آباد یا هم زموږ سره د دغه دو واتساپ او ټلیفون شمارو سره په اړیکه کې شئ. موږ درته په درست او کره ډول سره ستاسې نوملیکنه یا هم غوښتنلیک لیږو. څنګه کولی شو چې یو درست او کره اختاریه لیک ولیکو؟ د دغه ویزو لپاره یو تر ټولو اړین شرط دا ده چې تاسو باید یو ښه اختاریه لیک ولیکئ. د یو ښه اختاریه لیک لپاره موږ درته په راتلونکي ویډیو کې یو څه مقاله برابر کړی دی. په راتلونکي ویډیو کې موږ په دې غږیږو چې څنګه کولی شو یو درست او کره اختاریه لیک ولیکو. دا و زموږ د نن ورځې د آلمان یا جرمني هیواد ته د نوملیکنې اړوند یو بشپړ لارښود ویډیو. تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټولو ته ښه وختونه.